د ننګرهار د کانال ریاست اړوند مالداري فارم چې پکې 230 پېته سره غواګانې ساتل کیږي. مسؤلین وايي سکالي عواید د تیر په پرتله زیات او هر ورځ تر 550 لیټره شیدې پلوري. دغه فارم کې موږ 50 پر د اوس پیلن کې د شیدو غواګانې لرو چې روزانه د موږ 500 نه تر 550 لیټر پورې شیدې شته او تولیدېږي روزانه. او دغه شیدې د قرارداد په حساب باندې موږ خپل قراردادي چې کوم قراردادي موږ ته د ریاست د خوا نه معرفي شوی دی هغه ته سپارو. دغه فارم د تیر کال په نسبت باندې موږ خوشبختانه دا به موږ یو ښه زیری لرو چې د تیر کال په نسبت سږني کال کې د موږ حاصلات پروسه کال موږ 300 لیټر شیدې د روزانه لرلې اوس 500 نه تر 550 لیټر پورې یعنی 2 چنده حاصلات د موږ زیات شوي دي. په دې فارم کې 14 تنه کارګر کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. دوی وايي شته امکانات کورنۍ اړتیاو ته بسنه نه کوي او غوښتنه یې دا ده چې ورته پاملرنه ډیره شي. ما ساتنه چې ده دغه تبیلې نه نیول تر هغه سره پورې زه وګورم چې یو نفر لپاره څومره مال ساتنه کوي، یو نفر څومره مال ساتلی شي. هغه ځای تر دې سره صفایي په یو نفر دی، واښه اچول په یو نفر دی، خو یو کار اوس که شوی چې دا غنم ورکوي یو نفر 2 نفر ورکوي هغه واښه مازدیګري اچوي 5,500 روپۍ دی. 5,500 روپۍ که څوک حساب وکړي ولاکه یو نفر خاص کړي او زه په خپل لاس کار فامیل لرم، اعتماد لرم او ولاکه دا پوښتنه چا کړي چې ودرېږي ته به د اتحاد د خلکو سره موږ اضافه کاري او شی وکړو. د ننګرهار د کانال رئیس بیا د مالدارۍ په فارم کې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکوي او وايي هڅه کوي په راتلونکي کې د شیدو د پروسس لپاره یو فابریکه هم جوړه کړي. چې مالداري زموږ په اختیار کې راغلې ده تقریبا حاصل 200 لیټره شیدو چې اوس الحمدلله د ښې پالنې او د دې د ضرورتونو د پوره کولو په وجه باندې د هغې تعداد 5,500 ته رسېدلی. نو موږ په خپلو د کمزورو امکاناتو کې هم هغه شیونه چې هغه ضرورت لري هغه هم په نظر کې نیولي. وخت په وخت هم واکسین هم دوی ته پوره کړي او په نور ضرورت هم ورته پوره کوي. دغه شیدې چې اوس موږ تنها د شیدو په نوم باندې بازار ته ورکوو هغه د شیدو یا د مستو په شکل باندې استعمالیږي. نو کوشش موږ دا دی چې دلته یو د پروسس انتظام وکړو په دې مالدارۍ کې خپل. د ننګرهار کانال ریاست اړوند مالدارۍ فارم په 1,200 جریبه ځمکه جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره هر کال 198,000 لیټره شیدې حاصل لري چې سکال به ترې 10 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي.